د افغانستان ملي رادیو تلویزیون عمومي رئیس ورسره معاون او یو شمېر نورو چارواکو د خوست ولایت ملي رادیو تلویزیون امریت څخه لیدنه ترسره کړه. د یاد لیدنې پر مهال د افغانستان د اسلامي امارت د ملي رادیو تلویزیون عمومي رئیس ویل له یاد لیدنې څخه موخه په ولایتونو کې د خپل همکارانو فعالیتونه لاسته راوړنې او د شته ستونزې لنږدې لیدل دي او ډاډ ورکړ چې د چارو د لا پرمختیا لپاره به د شته نیمګړتیا او حل کولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د ملي رادیو تلویزیون عمومي رئیس همدارنګه د خوست ملي رادیو تلویزیون د کارکونکو د فعالیتونو ستاینه وکړه او ترڅنګ د چارو لا ښه مخته وړلو کې ځانګړي هدایات هم ترسره کړل. زموږ اراده ولا چې خوست ولایت ته سفر وکړو د خپل ادارات نږدې وګورو نو اوس نصیب وشو ومکتل ستاسو له کارو څخه موږ ډېر مطمئن یو او موږ د دې کوشش کوو لکه په نورو ولایاتو کې چې موږ کارونه پر مخ باندې ولیدي دلته هم د دې کوشش کوو چې دا ستاسو کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړو. په کومه برخه کې ستاسو غوښتنې کوي دا ستاسو نه بلکې دا د ادارې تقاضا وي او دا تاسو باید وکړئ او موږ دا مسؤلیت جوړیږي چې ستاسو کوم مشکلات هغه موږ دلته حل کړو. او رادیو تلویزیون او رادیو ملي رادیو شریعت غږ رادیو دا د ابلاغ ذرایع دي او موږ باید له دغه څخه پوره ګټه واخلو. په هره برخه کې موږ خپل ولس ته باید له دغه لارې څخه آګاهي ورکړو، معلومات ورکړو، اسلامي احکامات فرامین او د عقیدې په برخه باندې کې او د دین په برخه کې په دغه ټولو برخه کې موږ باید کوشش وکړو چې له دغه لارې څخه دغه د خدای دین د خدای مخلوق ته ورسوو تر څو زموږ ولس د ټولو شیانو څخه لکه څنګه چې آګاه ده نور هم آګاه شي. د خوست ملي رادیو تلویزیون امیر د ملي رادیو تلویزیون له عمومي رئیس او ورسره راغلي چارواکو مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د شریعت په رڼا کې به ملي ارزښتونو ته په کتو سره خپل فعالیتونه لا ګړندي کړي. د دې ډیره مننه کوم چې موږ ادارې نه لیدنه وکړه. مرکز ملي رادیو تلویزیون څخه رئیس او معاون صاحب دواړه راغلي دي. د دوی سره موږ خپل ستونزې شریکې کړې او د ستونزو د حل لپاره موږ ته ډاډ ورکړو او پوره یې موږ ته اطمینان ورکړو، ډاډ یې ورکړو چې انشاءالله د تاسو چې څومره موضوعات دي څومره مشکلات دي هغه موږ تعقیبوو. د یادونې ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د مرکز سربیره په ولایتونو کې هم د ملي رادیو تلویزیونونو نشرات لا معیاري شوي او د اړونده چارواکو له لوري په ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو حل کې تر ډیره بریده کار شوی دی.